مرمر ته ولې دونه ډېره املي خوري دا ما ته موخې چې زه یې وخورم زه څه وجه کېدی شي مړه ګیم ولګوه خبرې مه کوه دومره ګیمونه به وکړو مړه داسې ښایسته ښایسته ګیمونه به وکړو صحیح ده लड़की इसके मरमर में ख्याल रखो ये हमारे कोरवदान है खोरवदान सदी खोरवदान का मतलब क्या है यानी जान है जान खोरवदान सदी वो कोरवदान है यानी जमान د बच्चो مور ها مرمرو د املی ډیره ولې خوري مرمر تپوس رانه مه کوه خیر دی زړه مې نه مرمر هغه درله وایي لرې که څه لرې که غلط ته لګې دی یاره دا ته څه کې ما لرې که یاره مرمر ته زما په مینه دونه شکونه کې زما ستا بچي به څنګه دنیا ته راشي بله خبره نه دی وځي بله راځي نو زه تا سره د ژوند د څه دپاره کول غواړم تا سره د زندګي څه دپاره کول غواړم زه ستا سره واده د مینه محبت څه د کولو دپاره غواړم ته دا جامې هره ورځ ډیزاین پسې ډیزاین چاته چې خو ماته چې بیا دې م کور ودان چې زما دونه پام ساتي شونډې داسې سرې کړي مخ باندې داسې میکاپ یې ولګې وړې وړې داسې لینزونه ولګې خته داسې غوړ لا غوړ کړي زه خو واده ساده پاټان سړی یم نو زه به تا ته څه واده د ښایست را پرېږدم بیا دې م کور ودان چېرته ساده تو خو 420 تو دومره تیزې چا څه وایم ولې چار سړاګان دې په کار دي خدای به دې ژبې والي داسې یوتې او مرمر وایه ما دلته غالک شیطان نه ولېږو رشته مرمر اوس را یاد شو تا چې ورته بله ورځ ضرور ویللې هغې لږ سره تا څرنګه ویډیوګانې جوړې کړي ورور مې ده غلط ګمان مه کوه هغه زما ورور دی ستا خور ده هلک دی کومه مسکا کوي څونه وړوکې مخې اوف الله هره مور دې کینې او داسې لور دې راوړي وایم که بچي مې و که بچي مې پیدا کېده وادرېدو یا الله هم دقسې بچي راکړي وای خدای پاکه مور ته به ټول تلي داسې ما ته دې نه بوتلی کوي مور ته دې لاړ شي مور یې ډېره ښایسته ده کویټ ده کویټ ولیونه ته هم ښایسته یې خبره دغه ځای ته مه وباسه خلک بیا غلط ګمان کوي پرتوک دی وبا خدای دې پرتوک دی وباسه مړه داسې غلط پلت خبرې مه کوه غلط مه غږېږه